ولې تر نن ورځې انسانان پر دې نه دي توانېدلي چې د ځمکې له یوې خوا څخه تر بلې خوا سورۍ وکړي، په داسې حال کې چې د ناسا شرکت تر سپوږمۍ د تګ دعوه کوي او دعوه کوي چې دوی د مریخ سیارې ته هم ځانګړي معلومات لیږدونکي تجهیزات استولي دي چې په مریخ کې د ساینسي څېړنو لپاره ځانګړي وظیفې ترسره کوي. اوس پوښتنه دا ده چې دا شرکتونه یا ادارې له ځمکې څخه سلګونه زره کیلومتره لرې سیارو ته لاسرسی لرلی شي، خو د ځمکې یوازې له یوې خوا څخه تر بلې خوا سورۍ ولې نشي کولی؟ برعکس په ځمکه کې ژور داسې څه دي چې انسانان د دومره قوي ټکنالوژیو سربیره په دومره لویو عصري ډریل ماشینونو نشي توانېدلی چې پر ځمکه کې له یوې خوا څخه تر بلې خوا سورۍ وکړي. فرض کړئ یا تصور وکړئ که چیرته موږ د افغانستان له پلازمینې کابل څخه په همدې سوري کولو پیل وکړو، نو دا سورۍ به د ځمکې بلې خوا کوم ځای کې راوځي؟ په حیرانتیا سره که داسې وکړو، یعنی که د افغانستان پلازمینې کابل کې د ځمکې بلې خوا ته سورۍ کول پیل کړو، نو د ځمکې بلې خوا ته به دا سورۍ د ارجنټینا په لویدیځو سیمو کې راوځي، ځکه چې کابل د ځمکې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري، او که د ځمکې له مرکزي نقطې څخه مستقیم سورۍ وشي، نو دا سورۍ به د ځمکې په جنوبي نیمه کره کې پای ته ورسیږي چې هغه ځای به د ارجنټینا هیواد وي، او د دې سوري اوږدوالی به 12940 کیلومتره وي. د دې ټاسک پوره کولو لپاره په ځمکه کې تر ټولو د ژور سوري کول لومړی پروژه په کال 1950 کې د امریکا لخوا پیل شوه چې د موهل پروجیکټ په نوم یادېږي. د دې پروژې اصلي هدف دا و چې ساینسپوهان د ځمکې کرسټ او منټل ترمنځ پوله چې د موهرویک یا موهو په نوم یادېږي دې ځای ته ورسیږي. د ځمکې دا پړاو د سمندر له تل څخه شاوخوا 8 کیلومتره ژور دی، او د دې سوري کول پر مټ ساینسپوهانو غوښتل چې لا زیات د ځمکې نالیدل شوې ژورې برخې او د ځمکې جوړښت په اړه مستقیم معلومات ترلاسه کړي. دې پروژې له پیل څخه تر پایه 8 کاله وخت ونیو، او په دې 8 کلونو کې دوی د سمندر له تل څخه یوازې 103 متره ژور سورۍ وکړ، ځکه دې ژوروالي ته په رسیدو سره سخت ډبرې راغلې. د سختو ډبرو سربیره د بودیجې کمښت او تخنیکي ستونزو له امله په کال 1960 کې دا پروژه ناکامه شوه. دې وختونو کې امریکا روسیه چې د یو بل پر ضد په اقداماتو او د پرمختګونو په سیالۍ کې ښکیل وو، همدې سیالیو کې پر ځمکه کې د تر ټولو لوی او ژور سوري کول لپاره دا ځل روسیې په کال 1980 کې شروع وکړه. د نړۍ تر ټولو ژور دا سورۍ چې د کولا سوپر ډیپ هول په نوم یادېږي 12226 متره ژور دی. د روسیې لخوا پر ځمکه کې دومره ژور سورۍ کول د انسانانو په تاریخ کې یو لوی پرمختګ وبلل شو، دومره لکه د لومړي ځل لپاره چې پر کال 1969 کې نیل آرمسټرانګ د لومړي ځل لپاره په سپوږمۍ قدم کېښود. همدارنګه د دې سوري تر 12 کیلومتره پورې د رسولو تر 21 کلونو وخت ونیو، ځکه چې د دې سوري له پیل څخه یعنی د ځمکې له سطح څخه نږدې تر 200 متره ژوروالي رسیدو پورې د ځمکې د تودوخې درجه تر 100 پورې ورسېده. د تودوخې د 100 درجو د لویو او عصري برمو پر مخ خنډونه رامنځته کړل. یوازې دا نه بلکې له دې اندازې په نور ژوروالي سره د تودوخې درجه لا پسې زیاتېده چې دې ستونزې ساینسپوهانو ته هم لوی سرخوږی جوړ کړی وو. بلاخره دوی داسې برمې ډیزاین کړې چې د تودوخې د لا زیاتې درجې سره مقاومت وکړي او پر مخ ولاړ شي. دوی پر برمو کې له ټایټانوم، ټنګسټن او حتی له الماسو څخه کار واخیسته ترڅو د ځمکې له لوړې تودوخې سره مقاومت وکړي. په برمو کې داسې مایع مواد ځای پر ځای کړل چې تودوخه کنټرول کړي او وسایل یخ وساتي. خو برعکس د لا زیات ژوروالي له امله د ځمکې فشار او تودوخه په چټکۍ سره لوړېدله چې تر 12000 متره ژوروالي پورې کې د تودوخې درجه هم تر 180 سانتیګریډ پورې ورسېده. د ژوروالي په 12000 مترۍ مرحله کې پرمختګ دومره سخت شوی وو چې یوازې د 1 متر نور ژوروالي به په میاشتو وخت نیو. دلته د تودوخې لوړې درجې د ځمکې سخت جیولوژیکي جوړښت او د مادیاتو سختوالي ترڅنګ د ځمکې لوړ فشار د دې لامل شي چې پرمختللې برمې هم په وړاندې مقاومت له لاسه ورکړي. بلاخره تر 12226 مترو پورې تر رسیدو وروسته پرې کار بند شو. دا ژوروالی چې له څه باندې 12 کیلومترو سره سمون خوري پر ځمکه کې تر ټولو ژور سوری وبلل شو. د روسیې له دې پروژې څخه 44 کاله وروسته یعنی په کال 2023 کې چین هم اعلان وکړ چې دوی به پر ځمکه کې تر 10 کیلومترو پورې ژور سوری وکړي چې تر کال 2025 یعنی 2 کاله وروسته به دا پروژه تکمیل شوې وي. د چین لخوا دا یو ډیره لویه دعوه وبلل شوه، خو په حقیقت کې چین دا سوری نه یوازې په دومره کم وخت کې بشپړ کړ بلکې له خپل ټاکلي حد څخه هم 910 متره زیات ژور کړ. دوی په 2 کلونو کې د روسیې څخه شاوخوا 1 کیلومتر کم سوری وکړ، په داسې حال کې چې روسیې په ځمکه کې څه باندې 12 کیلومتره سوری په پوره 21 کلونو کې وکړ. خو چین د دومره ژور سوری کول لپاره ولې دومره بیړه کوي؟ اصلا کیسه داسې ده چې چین د طبیعي سرچینو او د انرژي له سخت بحران سره مخ دی. همدا لامل دی چې دوی د انرژي طبیعي سرچینو لاسته راوړنو او د ځمکې ژور جوړښت څېړنې لپاره په ځمکه کې ژور
سوري وکړ. خو اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې آیا دوی به د ځمکې په دومره ژوروالي کې داسې څه پیدا کړي؟ تر ډیره دا احتمال لري چې هو دوی د ځمکې په ژورو کې د انرژي طبیعي سرچینې پیدا کولی شي او تر اوسه حقیقت دا دی چې له روسیې څخه هیڅ چا په ځمکه کې ژور سوری نه دی کړی. دا په داسې حال کې چې سعودي د نړۍ لپاره د تیلو تر ټولو لویه سرچینه بلل کیږي، خو دلته د تیلو لپاره هم تر ټولو ژور سوری یوازې 4000 متره وهل شوی دی. خو سعودي په همدومره ژوروالي کې تیار تیل لري، یعنی تر اوسه دوی اړتیا نه لري چې لا زیات ژور پسې ولاړ شي. خو آیا چین به خپل دې ټاکلي ژوروالي کې تیل یا ورته نور ذخایر ومومي؟ د دې پوښتنې پیدا کول لپاره اړینه ده چې د ځمکې منځنۍ جوړښت ته وګورو. دا ځمکه ده او د ځمکې لومړنی پړاو چې کرست نومیږي، دا پړاو د ځمکې له سطحې څخه په اوسط ډول له شاوخوا 2 کیلومتره ژوروالي وروسته پیلېږي چې تر 100 کیلومتره ژوروالي پورې رسیږي. اوس د چین د ځمکې په دې پړاو کې 4 بلیونه کاله مخکینی ډبرې شتون لري، ځکه د نړۍ په مختلفو هېوادونو کې تیل یا نورې طبیعي زیرمې له 1500 څخه نیولې تر 300 میلیونو کلونو پورې پخوانیو ډبرو کې موندل شوي چې د چین د ځمکې په دې پړاو کې دا ډبرې 4 بلیونه کاله مخکینی دي. په دې معنی چې چین طبیعي سرچینو ته د لاسرسي خورا زیات چانس لري. دې ته ورته چین د مخه هم په کال 2020 کې د شینګ جیانګ ولایت په یو لوی صحرا کې د سونوپیک نومي کمپنۍ پر مټ په ځمکه کې تر 3.5 متره ژوروالي وروسته دومره طبیعي سرچینې ترلاسه کړې وي چې د ټول چین هیواد لپاره تر راتلونکي 2 کلونو لپاره کفایت وکړ. تر دې وروسته یو ځل بیا چین اړ کېږي چې د خپل هیواد لپاره 80% تیل او نور طبیعي مادیات له قطر، استرالیا او ملیشیا څخه ترلاسه کړي. خو د چین د مادیات وزیر پر دې موضوع خبر ورکوي چې پر نور هیوادونو انحصار د چین ملي امنیت ته لوی ګواښ پیښولی شي، لکه څنګه چې پوټین د اړیکو خرابوالي سره سم په اروپایي هیوادونو د تیلو، ګاز او کولې بندیزونه ولګول، هماغسې پر چین هم دې ته ورته بندیزونه لګول کېدای شي چې دا ناڅاپي بندیزونه به چین له یو لوی ګواښ سره مخ کړي. همدا لامل دی چې چین د سینوپیک پروژې سربیره 2 نورې پروژې پیټرو چاینا هم په شیانجان کې په کار اچولې. د دغو پروژو لپاره چین 2000 ټنه دا ماشینري جوړه کړې چې د نړۍ تر ټولو ژور جوړ شوی د روسیې لخوا سوپر کولر ډیپ هول سوري کې لکارول شوی ماشینري څخه هم څو برابر پرمختللې ده. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ځمکې د ژوروالي سره سره د تودوخې درجه هم لوړیږي، هماغسې برمې یا د ډریل لوی ماشینونه هم پکې ماتیږي یا ویلې کیږي. خو د روسیې لخوا جوړ شوی برمو تر خپل وروستي حد یعنی د تودوخې تر 180 درجو پورې مقاومت وکړ. خو چین داسې برمې جوړې کړې چې به د تودوخې تر 200 درجو سانتیګریډ پورې هم مقاومت وکړای شي او هم به د ځمکې د لوړ فشار په وړاندې مقاومت وکړي. له همدې امله ویلی شو چې د سوپر کولر ډیپ هول چې په زورولو کې 21 کاله وخت تیر شوی وو، د چین لخوا د دې پروژې په بشپړېدو کې یوازې 2 کاله وخت تیر شو. بلخوا چین یوازې د دې پروژې څخه د معادنو ترلاسه کولو په هڅه کې نه دی، بلکې د دې هیواد په نورو برخو کې هم د ځمکې په ژورو کې پلټنې کوي ترڅو د اړتیا وړ معادن او د ځمکې د ژوروالي په اړه ساینسي څېړنې ترلاسه کړي. خو دوی غواړي دا پروژه تر ډیره په خفیه ډول تکمیل کړي، ځکه دې ته ورته پروژې د ناکامېدو هم ډیر چانس لري چې چین نه غواړي نړۍ یې ناکامي وویني. اوس که موږ د سړې جګړې په مهال په فضايي تخنیک کې د شوروي اتحاد او امریکا د ځان ښودنې سیالیو ته وګورو، دواړو هیوادونو د یو بل پر ضد د فضايي تحقیقاتو په برخه کې خپل ټیکنالوژي ازمایلې او نړیوال فضايي تمځای ته مختلف ماموریتونه پلانول. خو د فضايي ماموریتونو له سیالیو وروسته بل سیالي یا مقابله پر ځمکه چې پیل شو هغه د ژورو سرویو کولو سیالي وه. روسیې چې د مخه پر 21 کلونو کې تر ټولو ژور یعنی 12 کیلومتره د کوله سوپر ډیپ په نوم په ځمکه کې سوری کړی وو. امریکا هم غوښتل چې په کال 1955 کې دا ریکارډ په لنډ وخت کې مات کړي. دوی د ځمکې پر ځای د آرام سمندر له تل څخه غوښتل چې لنډ د ځمکې کرست پړاو ته ورسیږي. خو د 5 کلونو په تیریدو او د 400 میلیونو ډالرو لګښت سربیره دوی ونه توانېدل چې له 103 مترو څخه نور ښکته ولاړ شي. همدارنګه د سیالیو په دې ډګر کې دا ځل جرمني میدان ته راځي. جرمني په کال 1990 کې د 3.5 میلیونو ډالرو په ارزښت د کې ټي بي په نوم پروژه په کار اچوي چې دوی د ځمکې تر 9 کیلومتره ژوروالي ته هم رسیږي. خو د بودیجې کمښت، د وسایلو خرابېدو او د ځمکې سخت جوړښت ترڅنګ یوه لویه ستونزه دا وه چې د دوی ډریل ماشین تر 9 کیلومتري رسیدو د مخه د ډریل ماشین خپله مستقیمه لار بدله کړې وه او 200 متره په څنګ تللی وو. همدې لویو ستونزو جرمني اړ کړ چې پروژه بنده کړي. خو چین د دې ټولو هیوادونو له پروژو څخه په ډیر آرام درس واخیست او میدان ته راودانګل. دوی ټول هغه ماشینري چې د ځمکې په ژوروالي کې کارول کیږي د نورو هیوادونو څخه څو برابره قوي، عصري او پرمختللې جوړه کړه او د همدې ماشینري په مټ یې تر اوسه په ځمکه کې تر نږدې 11 کیلومتره ژور سوری کړی. اوس د چین پر دې حیرانونکې پروژې پوهېدل هم یو ځانګړی چیلنج دی، ځکه ځینې راپورونه دا هم ښیي چې چین د ځمکې ژورو برخو ته د لاسرسي لپاره دومره جدي دی چې حتی غیر اتومي بمونه هم ورته جوړوي. چین د ټیکنالوژي
ټکنالوژي او وسلو په برخه کې د خورا پرمختګ په هڅه کې دی. دوی د خپل دفاعي او ستراتیژیکي وړتیاو د زیاتولو لپاره د هیواد په مختلفو برخو کې حیرانونکې پروژې په کار اچولې چې ټول نړۍ یې د دې پروژو په جریان حیرانه کړي چې اخر چین څنګه په یو وخت د دومره لوی پروژو عملي کولو توان لري. نږدې ټول نړۍ د پرمختګ، ساينس، مصنوعي ځیرکتیا او فضایي څېړنو او د نوې انرژي سرچینو نیولې د بیولوژیکي لاسته راوړنو په سیالۍ کې په بېساري سرعت سره ګامونه اخلي. خو اوس موږ څه کوو؟ حتی تر دې چې د دوی پر دې لویو لاسته راوړنو او پرمختګونو خبرېږو هم نه. که د نړۍ د ننني عصر په دې سیالیو کې راپورته نه شوو نو زموږ په ذهنونو کې به تل د نورو بریاوې او خپلې ناکامۍ پاتې شي. که مو د نن ورځې ویډیو تر دې ځایه کتلې وي مننه او تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم.